دغه شان ادب دا دی چې قرآن په ښایسته طریقې سره ووایي. الله څه وایي؟ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن ووایه جدا جدا لوستو سره، په ښایسته طریقې سره. دا الله کلام دی، دا نه چې راغلی او ګډ وډ چې څه دي ووایي. بعضو د تلاوت چې سړی واوري، د بعضو د تلاوتونه ما اورېدی، اوس هسې ټایم نه چې یو څو مثالونه مې ته پیش کړی. یو کس قرآن ډېر ګډ وډ وي، زموږ سره یو ملګری ناست و، یاره ما دې د قرآن سره ډېر ګډ وډ نه وي، دې پښتو کې وایي. یعنې زه به یې سره پوه چې دې وایي څه، یو ټکی یو ځای ته رسوه، بل بل ځای ته رسوه، بل قرآن په ښایسته طریقې سره ورتل القرآن ترتیلا. ځکه به رسول الله وسلم یو آیت باندې ودرېدو، مد به پکې کو، راښکودو به په ښایسته ښایسته طریقې سره. دې سره د قرآن هغه مزه څه شي؟ هغه ډېره شي. دغه شان دا یاده کړئ ښه، په قرآن به شونډې خوځئ، په قرآن به شونډې خوځئ. او حدیث کې دی من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې یو ټکی د قرآن ولوستو، ولوستل څه ته وایي؟ لوستلو کې شونډې خوځول لازم. دا نشته ښه، نه، شونډه به ورسره خوځې. بله قرآن په زور لوستل د پټو لوستلو نه فایده مند دي. لکه یو سړی داسې لګیا دی، یو دا دی، یو وایي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. سړی چې دې کې فایده څه ده؟ فایده دې کې دا ده، ګوره چې کله لږ په زور قرآن وایي که نه، سړی ویښ دله خوب نه ورځي. دا چې پټ پټ لګي دله خوب ورځي. دویم دا چې پټ پټ سړی وي دی زر لګي، دا چې لږ په زوره وي دی ډېر زر نشي ویلی، نو فایده ده لږ ورو ورو به وي. دریم دا خوږ اواز نه دی، او دا په ښایسته طریقې سره چې وي، دا په خپله دا څوکې چې وي دله خوند ورکوي که نه. لکه سړی کله لګي که نه، دله دا هم خوند نه ورکوي، خو چې دی په زور وي بیا وله خوند دله هم ورکوي. نور هم فایدې دي، خو دا یو سرسري